الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. محترم مخی منگا اربعین النوویہ د امام نووی رحمه الله کتاب ختم کا د الله په فضل سره دا دویم کتاب د عمدة الاحکام فی کلام خیر الانام. عمدة الاحکام معنا کارا مسائل، عمده کروالی تو احکام مسائل تو لکیږي. عمدة الاحکام کارا مسائل د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره هغه په ذکر دي. دا کتاب چا لیکل دی؟ دا لیکل دی شیخ عبد الغنی بن عبد الواحد ابن علی ابن سرور ابن رافع المقدسی رحمه الله چې دا په 1501 کې پیدا شوی او د یو مشهور امام دی. ډیرو زینو ته د علم د طلب د پاره د رحله کړي وي، بغداد ته تلو، د غټو مشایخو نه علم اغسته، لکه شیخ عبد القادر جیلانی هغه د استاد وو. دارنګه د دې سره نصر ابن فتیان ابن المنی هغه د استاد وو، او دا اصل نه حنبلی مذهب وو، خو په حنابلو کې وای د په زمانه کې د یو برابر سړی نه و، او مصر ته به تل او اصفهان ته دمشق ته ډیرو ځایونو ته تل او د علماو نه علم اغسته و. د دې وجنه علماو په د باندې ډیر صفات بیان کړی دي. بشپک سوا کې دا وفات شو د ربیع الاول په میاشت کې د پیر رضوا، او د ربیع الاول د رښتم تاریخ و. دا په خپل کتاب کې اول خطبه راوړي، خطبه الكتاب للمؤلف، خطبه د کتاب د مؤلف چې چا دا حدیث را جمع کړی نو اوله کې دا خطبه راوړي. قال الشيخ الحافظ تقي الدين، والد شیخ حافظ تقي الدين ابو محمد، دا د القاب او صفات دي. ابو محمد د کنیه ده عبد الغنی بن عبد الواحد بن علی بن سرور المقدسی رحمه الله تعالی. دا وی الحمد لله الملك الجبار، د کمال صفاتونه دی الله لرا چې بادشاہ دې زور ور دی. الواحد القهار، یو ذات دی، قهار معنا زور ور دی. او قران کریم کې هم د رب العالمین دا صفت ذکر شوی دی، قهار او جبار دواړه. واشهد ان لا اله الا الله، زدا گواہی کوم چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه وحده یو ذات دی، لا شریک له، دغه الله لره شریک نشته. رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار، رب د اسمانونو او د زمکه دی او د دې په منځ کې دغه الله زور ور ذات دی او بخنه کوونکی دی. یعنی د زمکه د اسمان واک د الله سره دی، الله زور ور دی او به الله بخنم کوي. واشهد ان محمدن عبده ورسوله، زدا گواہی کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول دی. المصطفى المختار، ورکړه شوی. مصطفی او مختار یو معنی ده. صلی الله علیه، د الله تعالی رحمت دی په د باندې، وعلى آله، او د په خاندان باندې، وصحبه الاطهار، او د په ملګرو باندې چې پاک دی ول اخیار ورکړه شوی دي. اما بعدو سره دا اوس د کتاب وجه ذکر کوي، ولې ما دا کتاب د حدیثو ولیک. اما بعد وې د نرستا فإن بعد إخواني سألني، بازرونو زمانه تپوس
سوال راته وکړ اختصار جمله فی حدیث الاحکام چې یرز مختصر احادیث راغوند کما په احکام او مسائلو کې عمدۃ الاحکام دې ته ځکه وایي چې دلته فضایل تا نه بیانې دلته به احکام بیانېږي تاسو به واورئ مما اتفق علیه الامامان به احکام ډیرو کتابونو کې خود دسی کتابونو حدیثی راوړي چې څه صحیح څه ضعیف عمدۃ الاحکام کې کمال دا دی چې دا به ټول تاته د بخاری او د مسلم حدیث ذکر کوي چې دا به صحیح امامان څوک دي ابو عبد الله محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم البخاری ابو عبد الله کنیه دا محمد نوم دی د پلار نوم اسماعیل د نیکه نوم ابراهیم د ابراهیم د پلار نوم ابراهیم ابن بردزبه الجعفی البخاری بخارا سمرقند کې ولاقه ده هغه علاقې ته نسبت کېدلی شي لکه یو عالم زمونږ د پیښوري خلک ورته پیشاوري وایي دویم امام مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النسابوري وای د دې دوه امامانو د کتابونو نه حدیث راوړي دي امام بخاری رحمه الله خو تاسو ته معلوم دی هغه شخصیت دی چې د سلو وطنونو ته رحله کړې وي یو زر او یاد د استادانو 14 کالو کې صرف بخاری لیکل دی امام مسلم د امام بخاری شاګرد دی په 15 کالو کې مسلم لیکل دی او ټول امت په دې اتفاق کړي چې بخاری مسلم د قران کریم پسې دویم نمبر کتابونه دي سیوا دا غچانه چې څوک د احادیث منکر دي هغه بخاری مسلم ته ډېر پسپکه ګوري نو عبد الغنی المقدسی رحم الله فرمای وَفَعَجَبْتُهُ إِلَى سُؤَالِهِ ما د دې سوال قبول ک رجاء المنفعت به زما امید و چې الله به ما ته په دې باندې پیدا راکړي واسال الله ان ينفعنا به وعزت الله نه سوال کوم چې ما ته په دې کتاب پیدا راکړي ومن كتبه چا چې لیکل دی او سمعه یا اوریدل او قرأه یا ولستو حفظه یا یاد کو نظر فی یا پکې وکتل الله نه سوال کوم چې الله په ماتم پیدا راکړي بیا ما چا چې دا کتاب ولیک دا کتاب اوس لیکل کیږي کنه ار یې ویل کی نو هغه تباجری یا واورید او سمعه دا درس د اوریدلو د پاره زمونږ استاد مسلمانان مرزه نیکا چرته کرکټ تکې نه و غنټه بکینی چرته دروغ تکې نه و غنټه بکینی د خوراک خبره او توقع یو غنټه مزل پسې کوي او د رسول الله حدیثو د پاره د سر لس ملټ نه نبی رسول الله نضر الله امران الله دی هغه سړی ترو تازه کی سمع مني مقالتي چې زما حدیث واوري او یادی کې به بل مسلمان ته ورسي حدیث دا اوریدلو پنه د عمل پنه باندې اورا چې الله په مال د عمل کولو توفیق راکړي د ثواب پنه ته اورا ډیر خلک دا وایي مړ زه د قران په ترجمه پوهیږم سره پاره وته کینم ډیر وایي مړ دا حدیث موږ بار بار اوریدلی دي دې ته بناسته موږ ته څه پیدا کړي ډیر ته ویل کتوای نه کینې الله باندې زخو ما خو پلانکی کتابونه ویل دي پلانکی مدرسې نه فارغه موداد الکه ته چې د غټ شیخ الحدیث بلته ویوا ته سره پاره به ګرځي را ګرځي کپیږي بلته ویوا کنه پیږي کینه وتا عمل په کوي عمل دې په نه کو دي حدیثو ته کې ناستلې دا ستا عبادت کی حسابي ته څو عبادت کې مرګ نه رسو څو عبادت نشي کوله زمونږ استاد خېټه باندې درکېږي بهر بخجګ جوړي لیټرین کې باندې مګنټه ناشتي ور به ته ډبه روزه لکه ملمانه دي دا به خوځيږم نه چې کله حدیثو تشیا چرته درس کېږي د قران کریم به برابرې پیرانم را خواري زړبم تخنيږي پیبم خارختيږي دا ټول شیطانی حرکات دي زما عزتمندو ځان کې مجاهده پیدا کوي فجهد ولا تکسل ولا تک غافلا فندامت العقبال من يتکاسل کوشش کوخه خپل همت عالی ساته همت بلانه نه ساتي چې بس 15 منټه کې ناشته دنیا راورانه شو بس پتا اڅم نکېږي ښه دنیا به مقشان جوړي
او ته حدیث واوري او لاړ بش کور کې به چاته بیان او هغه څوک چې هغه سره دا شوق نه تاسو ته پته نه لګی دا دومره ډیر بدی کاری چې دا حدیثو درس نه څوک پاتېږي دا د شي بدی کاری چې کم تعبیر زداغه نه وکمنه او خاص کر دا هغه عالم پسترګو کې بدی کاری چې څوک د حدیثو درس کې بلته پاتېږي ځکه کوس ما اعلان وکړ مانځه پسې چلکا محترم ورسته ډوړی راځي او بتا سو لکسات کې نه جی نورم راولي به خیال لګنه او که چېرته حدیثو درس وبد به دا وی دا سی بس ټیم پاسي ده نو عزتمند دا دین دی ښا صاحب کتاب وای چې یای واورې دا یای ولست دا ویلو کتاب دی دا ویوا یاد کا طالب یو نظر فی کتاب ته وګوره منګه ته شیخ امین الله کینه نه کنه یا شیخ یا بل غټ شیخ راته کینه شیخ عبدالمنان حفظه الله نو بدسه لاندې اخوا دی خوا کسانو ته نکینو ګورخه دا غټ نقصان دی ته سړی ته مګوره ته خبرو ته ګوره دا خبره د چا کیږي دا حدیث د چا خبره تاسو ته دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره هغه ته ګوره شخص ته مګوره شيوخ ته ممکنو اوسه مونږ تعالی په دیني مشپنه شو راوستره نو مهرباني وکړه ته به د خپل استاد درس ته کینی وای جاله الله دی وګرځي کتاب لا خالص لوجه الکریم خالص د پاره د رضا عزتمن د مخ عزتمند یعنی الله دی وای زمون اخلاص دی کتاب کې قبول کې موجب للفوز چې دا اخلاص واجبون کې د کامیابی لره لده د الله سره په جنات النعیم په جنتونو د نعمتونو کې فإنه حسبنا دغه الله زمون کافی دی او نعم الوکیل او ډېر خزیموار دی د کتاب په اوله کې تاسو ته اهمه مسله دا بیان کړه چې تاسو حدیثو ته کې نه یو کله چې حدیثو ته کې ناشته ته په پاره مسله باندې خبره خبر ورته یو کس ماته وی یو مسله وا موږ بار بار بیان کړی بخاری کې وې دا خو کله موږ د مولوی صاحب د خلې نه وانه اورید ما له دومره قار را وسمه خو نوران ته خو یو ورځم چې د درس ته نه کېنه کن ته خو چې څنګه سلام تونشي بس منډه په ګډ باندې وځي نو تا کوم چې د مولوی صاحب درس واورید ته کېنه وته ته ټوله مسالې زده کې 15 منټه یا شپږ منټه یا 2 منټه وخی محترم او که ډیر شي ټوله نه ډیر دا نن ما 12 منټه واخو اغس 12 منټه خلک باتروم کې نیمه غنټه تیری خیر دې تا درس ته 12 منټه تیر الله عزوجل منګو تاسو کې همت پیدا کی الله دې زمونږ وړونو کې د دین مینه پیدا کی الله دې زمونږ پړونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث محبت واچي وصلی الله وسلم علی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم